د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست له خوا په مزار شریف ښار کې د سپورتي موټرو ننداره ترسره شوه. یا دا ننداره د بلخ ولایت د سپورتي مسؤلینو، ورزشکارانو او د سپورت مینوالو له پراخ ګډون سره د شور او ولولو په فضا کې ترسره شوه. د بلخ ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست مسؤلین وایي د دې نندارې موخه د ورزشکارانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ رامنځته کول، د ورزش کلتور ته وده ورکول او د ملي لوبډلې لپاره د غوره استعدادونو په ګوته کول دي. درېیمه دوره د موټر سپورت د فدراسیون نمایشات دی چې تاسو نن شپه د دې مشاهدې کوئ او تربیت بدني ریاست همزمان له هر فدراسیون سره بالخصوص د موټر سپورت فدراسیون سره په برنامو کې همکار دی او همکار اوسیږي. ورته مهال د دې پروګرام تنظیمونکي ټینګار کوي چې د دا ډول ورزشي پروګرامونو جوړول کولی شي په ځوانانو کې انګیزه رامنځته او د یادې ورزشي برخې لپاره نوي استعدادونه رابرسیره کړي. تلاش میکنیم با اشتراک و زمینه سازی این محیط یا این مسابقات ما بتونیم بهترینا را انتخاب کنیم تا در مسابقات تیم ملی اشتراک داشته باشند و یکی از برنامه‌های مایی است که ما بتونیم از اعضای تیم ملی خود استفاده کرده و وارد رقابت‌های بیرونی شویم مثل دیگر اشتهای ورزشی واره یک افتخار نصیب مردم افغانستان بگردیم. له بلې خوا یو شمېر ګډون کوونکو ورزشکارانو د دې نوښت هرکلی وکړ او له مسؤلینو یې غوښتل چې په بلخ ولایت کې د سپورتي موټرو لپاره معیاري او مجهز میدانونه جوړ کړي. موتور سپورت یک ورزش خاص است که باعث تحریک دوپامین و هیجان بر تمام جوانان و هر کسی میشه و فایده‌شی که مثلا حتی میتونن نقطه خود از می کار خالی کنن. نماد قدرت است، نماد صلح و امنیت هم البته میباشه. ما با مردم جهان نشان میدیم که ما به اصطلاح خوش هستیم، هیجان به هنوز در وجود ما هست. حالا تاثیرگذار خیلی زیاد است به خاطر که رشته موتور سپورت یک چیز جدید است در خود افغانستان مکمل. مردم امروز بسیاری جای هنوز آشنایی نداره و رشدی که فعلا کرده هیچ فدراسیون هیچ ورزشی در افغانستان این قسم یک رشد هنوز نداشته. دا ننداره د بلخ ولایت د موټر سپورت فدراسیون لخوا د دغه ولایت د بدني روزنې ریاست په همکارۍ ترسره شوه.